سلامونه او احترامات قدرمنو زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یو خوا که د پاکستان د اقتصادي خراب حالاتو له کبله خلک د مختلفو ستونزو سره مخ دي، خو بل خوا په پښتونخوا کې د خراب یا د کړکېچن حالاتو له کبله خلک د مختلف نفسیاتي بیماریانو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د وزیرستان په شمول د ترهګرۍ سره سره د طالب چارواکو په بنو کې د پوس کینټ نیولې. د طالب چارواکو وینا ده موږ سره دی په مهذبه ډول خبرې اترې مذاکرات وکړلی شي، په مهذبه ډول دی موږ د الوتکې د لارې افغانستان ته ولېږدولی شي. بل خوا د پاکستان نوموړي زیاتوي موږ طالبان نیولي یو د څارنې د لاندې دي. د دغې ترڅنګ د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په اسمبلۍ کې وویلي چې د پښتونخوا کې د ترهګرۍ دغه نوی لهر یا لفیټ ډیره دردونکې ده او د تعجب خبره ده. باید لوړپوړي چارواکي په دغې باندې سم د لاسه عمل وکړي او دغه ګام یا دغه لهر د په شا باندې بوتللی کړي. لږه موده وړاندې د پښتنو د بشري حقونو غوښتونکي او د میرمنو د حقونو غوښتونکي ګلالۍ اسماعیل ډیوه ته په وینا کې ویلي د جرنیلانو بدلیدلو د پښتنو د ښه سباوون دپاره هیڅ ګټې نشي راوړلی. د پښتنو سره ظلم جبر د یو خاص منظم تحریک لاندې کیږي. د امن لپاره په خیبر پښتونخوا کې په مختلف ښارونو کې احتجاجونه روان دي. د دغې په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په مردان کې په 14مه نیټه د امن لپاره احتجاج تابع کړی دی.